په یو وخت یو کلی و چې د غرونو منځ کې پروت و او خلک یې ډېر غیرتي سخت زړي خو مهربان وو. په دغه کلي کې دوه ورونه اوسېدل، ظاهر او قهار. ظاهر مشر و، خاموش، زړور او د حق ملګری. قهار بیا ځوان و، زړور هم و، خو غرور یې درلود او ژر به قهرېده. د دوی پلار ډېر کلونه مخکې وفات شوی و او دوی دواړه د خپلې مور سره ژوند کاوه. د پلار نه پس ظاهر هڅه وکړه چې قهار ته هم د پلار غوندې لارښوونه وکړي، خو قهار به کله کله ویل زه اوس کوچنی نه یم، ته زما مشر یې، خو دا معنی نه لري چې زه دې خبرې واورم. یوه ورځ قهار له کلي نه بهر روان و چې ناڅاپه د بل کلي ځوان زلمی ورته مخ شو. زلمی د هغوی د کورنۍ پر ضد حسد درلود، ځکه چې د دوی پلار یو وخت د کلي معتبر سړی و. زلمی په قهار پسې خبرې وکړې او قهار قهر شو. دواړه سره وهل، خو قهار بریالی شو. خو همدلته زلمی له ځان سره قسم وخوړه، زه به دا ورورونه سره جدا کوم، دا دواړه به نور یو ځای نه وي. زلمی د بدو عقلو سړی و. هغه د خلکو له لارې غلی غلی د قهار ذهن ته زهري خبرې اچولې او دی ورته ویل ظاهر ته ستا غیرت نه خوښ دی، هغه غواړي ته تل تر ده کوچنی پاتې شي، هغه تل غواړي چې ته د ده تر سیوري لاندې اوسې. قهار چې کله کله شکمن ورو ورو دا خبرې ومنلې، د وخت په تېرېدو قهار د ظاهر نه لرې شو. دوی سره خبرې کمې کړې، یو ځای نه ناستل. مور یې ډېر خفه وه خو هیڅ نه شو ویلی ځکه دواړه زامنې وو. یوه ورځ د کلي یوه ستونزه پیښه شوه. د دوو کلیو ترمنځ د اوبو شخړه وه او مقابل کلی هماغه و چې زلمی پکې و. قهار د هغه کلي له ځوانانو سره د خپلو خلکو پر ضد ودرېد. ظاهر حیران و خو څه نه ویل، یوازې ورته وکتل او زړه یې وسوځېد. دغه شپه ظاهر مور ته ویل مورې قهار زما ورور دی خو زلمی زموږ کور ورانوي. ځکه څه هم زوی یم خو دا کور ساتل زما مسؤلیت دی. بله ورځ کله چې قهار د زلمي سره یو پلان جوړاوه، ظاهر ناڅاپه راغی او د زلمي سترګو ته وکتل. ورته ویلې زه ستا سترګې پیژنم، دا هماغه سترګې دي چې زموږ پلار ته تاوان ورسولی و، اوس زما ورور ته زهري خبرې ورکوي. زلمی وخندل، ویلې ته خپل ورور ته ځان قاضي بولې، ګوره ته اوس یوازې. خو ناڅاپه قهار ویلو بس دی، زه نور پوه شوم دا سړی موږ سره لوبې کوي. زلمی حیران شو، قهار مخ واړاوه او ظاهر ته یې ویل وبخښنه غواړم وروره، زه غلطي ته تللی وم. خو زلمی دا ونه زغمه، په ظاهر یې برید وکړ. دواړه ورونه یو ځای شول، د هغه پر ضد ودرېدل، جګړه وکړه او بالاخره زلمی وتښتېد. دوی مور ته راغلل او قهار ژړا وکړه، مورې زه ستا زوی یم خو زه بې لارې شوی وم، دا زما ورور و چې زما سترګې یې راخلاصې کړې. مور دواړو ته لاسونه پورته کړل، دواړو ته یې دا وکړه او کور یو ځل بیا خوشحاله شو. خلک حیران و، ویلې دا ورور د دښمن نه هم خپل ورور جوړ کړ، دا خو نه یوازې زړورتیا ده، دا مینه ده، دا ایمان دی. او له هماغې ورځې ظاهر او قهار سره داسې شول لکه یو وجود. د دښمن پلان شنډ شو او د ورور مینه بریالۍ شوه. که مو دا ویډیو خوښه شوه نو ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ منه.